السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د فارمیټ اصل له مخې د نریو عدسیو فرمول ثبوتوو چې فرمول د یکی بر تصویر فاصله منفي یکی بر د جسم فاصله د عدسیې د انکسار ضریب منفي یو د عدسیې د یو مخ شعاع د عدسیې د بل مخ شعاع، یعنی د مثال په ډول دا یوه عدسیه ده، دې شعاع تر دې ځای پورې R1 دی، بل مخ دی دې شعاع تر دې ځای پورې R2، دې ته R2 وایم او دې ته R1. که چېرته نور د دې جسم نه ابجکټ نه دلته راغلی وي بیا انکسار کړی نو دلته به تصویر وي، یا که نور مستقیما راغلی وي دا د A نقطه شوه، دې ته وایم دلته یو او دې ته وایم دلته دوه. دا عدسه ده، دا د انکسار ضریب لري n او دې خوا د انکسار ضریب یو دی، دې طرف هم د انکسار ضریب یو دی ځکه هوا ده. نو د دغه عدسیې دپاره فرمول ثبوتوم چې یکی بر وي منفي یکی بر یو دی. د عدسیو د فرمول د ثبوت دپاره د څه شي نه استفاده کوم؟ د فارمیټ د اصل له مخې. د فارمیټ اصل وایي نور د یوې نقطې نه بلې نقطې ته په هغه مسیر باندې حرکت کوي چې تر ټولو کوچني وخت ته اړتیا لري. یعنې زه پیدا کوم که چېرته دا دواړه وړانګې د دې جسم نه راغلي وي او دلته سره تقاطع کړي وي، تصویر یې جوړ کړی وي، پس د دې وخت او د دې وخت باید اصغري وي او خپل منځ کې سره څنګه وي؟ مساوي وي. دوه وختونه پیدا کوم، T1 که دې ته مسیر یو وایم او دې ته مسیر دو وایم نو T1 د اول مسیر او T2 د دویم مسیر پیدا کوم، بیا خپل منځونو کې سره مساوي کوم، بیا مخ ته ځم دغې فرمول ته ځان رسوم. د دغې فرمول د ثبوتول دپاره یوه بله قضیه د باینوم قضیه ده. که چیرې یو جمع یکی بر x کل په توان د یکی بر دو وي او x ډېر لوی وي دیونه، x څنګه وي؟ ډېر لوی وي دیونه. دې ته چې ته انکشاف ورکړي یو جمع یکی بر دوه یو مربع x مربع، یعنی یکی بر x مربع جمع نور حدونه دي هغه بیا صفر ته تقرب کوي او دغه دوه حدونه ورنه راخلو، نور حدونه تقرب صفر ته وي. که دا منفي وي دلته منفي و جمع داسې ځي مخته. نو د باینوم د قضیې نه هم استفاده ورکې کېږي. اوس راځم ثبوت ته. T1 T2 وي مساوي کېږي x بر t، دې ځای نه به t مساوي شي x بر وي. د دې فرمول نه استفاده کوم. T1 دا مساوي کېږي مسیر OI کې که پام کړي د دې نقطې نه تر دې نقطه پورې، یعنې دلته یو جمع دلته دوه، په دې ځای کې نور په عدسیه کې حرکت کوي او د او نه تر د مثال په ډول m نقطه پورې دا په فضا کې بیا د m نه n پورې عدسیه، د n نه بیا تر I پورې بیا فضا ده. نو سرعتونه مختلف دي. کله چې سرعتونه مختلف دي د جدا جدا انټروال لپاره دې د انکسار ضریب یو او نه تر m پورې، او نه تر m پورې، بیا د انکسار ضریب د m نه تر n پورې. دغه د انکسار ضریب او n چې توپیر وکړي دې ته به میو وایم. د انکسار ضریب ته څه وایم؟ میو. بیا د انکسار ضریب یو د n نه تر I پورې، n I فاصله ده. د OM د عدسې نه تر جسمه پورې فاصله یو د جسم فاصله
جمع میو د انکسار ضریب ام جمع ان. ام جمع ان یا ام ان فاصله دلتا یو جمع دلتا دوا. جمع ان آی د تصویر فاصله وی. ام نه ان پورې دلتا یو جمع دلتا دوا دو فاصلې شوې او د عدسیې نه تر تصویره پورې فاصلې ته څه وایم وي. نو دا ټوله فاصله شوه تقسیم سی. تقسیم سی که داسې نه لیکي داسې ولیکئ تقسیم سی. یعنې ټوله فاصله تقسیم وي. سرعت د نور سرعت سی دی. دا د ټي یو قیمت شو. د ټي دوه قیمت فاصله د او نه تر دې نقطې ته بي ووایم. او نه بي پورې د انکسار ضریب څو دی؟ یو. او بي فاصله بیا جمع د انکسار ضریب یو بي آی فاصله. بي آی فاصله او دا مساوي کېږي او نه بي پورې آر دوه د بي نه آی پورې آر یو. اوس د آر دوه او آر دوه پیدا کول آر یو پیدا کول غواړي. څه غواړي؟ پیدا کول. نو آر دوه په دې کې او بي ای مثلث کې وتر دی. آر یو په ای بي آی مثلث کې وتر دی. دا پیدا کوم هلته بیا دلته وضع کوم. په مثلث او بي ای مثلث کې آر دوه مربع دا مساوي کېږي ارتفاع یا یوه ظله مربع دې ته ارتفاع ته به ایچ وایم. ایچ مربع جمع بله ظله مربع دې ځای نه دې ځای پورې. اوس دې ځای پورې وي یو دی او ورسره دلتا یو دی. یعنې یو جمع دلتا یو کل مربع. یو جمع دلتا یو کل مربع. آر دوه به مساوي شي یو جمع دلتا یو مربع جمع ایچ مربع جذر لاندې. دلته دوه دی دا به شي یکې بر دوه یا دواړه خواوې جذر اخلم ما به جذر نه وځي دا به جذر کې پاتې شي. راځم هغه د باینوم قضیې ته چې مخکې مې لیکلې وه چې یو جمع یکې بر ایکس یکې بر دوه دا مساوي کېږي یو جمع یکې بر دوه یکې بر ایکس مربع او جمع نور حدونه یې. دې کې یو جمع دلتا یو یو جمع دلتا یو دا فاصله ده او دا اچ دا فاصله ده. که چیرې دا نقطه ډیره لرې شي او دا موازي وړاندې شي یعنې دلته راکوزه شي دې سره نږدې شي دا اچ تقرب صفر ته کوي یعنې ډېر کوچنی کېږي. یعنې یو جمع دلتا یو ډېر لویږي د اچ نه. کله چې زه دا مشترک واخلم یو جمع دلتا یو مربع مشترک دلته به پاتې شو یو دلته به پاتې شي اچ مربع پر مخرج کې به دا شی پاتې شي یو جمع دلتا یو مربع او ټول توان یې کې بر دوه دی. دا مربع دې سره اختصاریږي جذر نه وځي یو جمع دلتا یو دلته پاتې کېږي یو جمع اچ مربع پر یو جمع دلتا یو مربع جذر لاندې. او د بینوم قضیې نه دا یو جمع دلتا یو په خپل ځای لیکم. دا د بینوم قضیې نه انکشاف ورکوم. یو جمع یکې بر دوه یو جمع یکې بر دوه دا مربع اچ مربع پر یو جمع دلتا یو مربع. بیا نور حدونه مربع توان داسې مخ ته ځي. یکې بر ایکس په توان د صفر یکې بر ایکس په توان د یو یکې بر ایکس په توان د دوه مخ ته ځي. جمع نور حدونه تقریبا صفر کېږي ځکه دا حد مربع دی چې بل توان ورکې څلور کېږي. یعنې یکې بر ایکس بل حد یکې بر ایکس مربع راځي او دا خپل مربع ځان سره لري نو یکې بر څلور کېږي او دا 0.00 عدد راځي ځکه دا ډېر لوی دی او دا ډېر کوچنی دی. بیا چې 0.000 یو کل په توان د څلور کې تقریبا صفر ته تقرب کوي نو نور حدونه نه استفاده نه کوو. یو جمع دلتا یو چې یو کې ضرب کړي یو جمع
دلتا یو. یو جمع دلتا یو چې دې کې ضرب کې دا مربع د منځه ځي پاتې کېږي اچ مربع پر 2 یو جمع دلتا یو. کله نور تقریبي قیمت واخلو دا یو او دلتا یو تقریبا خپل منځ کې ډېر تفاوت لري. یو به ډېر لري وي متر 2 یا 3 متره او د دې عدسې نری عدسې دي نو چې کله دا نری شي دلتا یو او دلتا 2 تقریب صفر ته کوي. نظر یو ته دلتا یو ډېر کوچنی دی نو نه لیکم. یو جمع دلتا یو جمع اچ مربع پر 2 یو. دا د R2 قیمت شو. دا د څه شي قیمت شو؟ د R2. په همدې ترتیب سره مخ ته ځمه R1 قیمت پیدا کوم. R1 مربع مساوي کېږي اچ مربع جمع دلتا 2 وي مربع. یعنی په ABI مثلث کې R1 مربع دا مساوي کېږي اچ مربع جمع دلتا 2 جمع وي مربع. دلتا 2 جمع وي مربع مشترک پاتې به دلته شي یو جمع اچ مربع پر دلتا 2 جمع وي مربع. او دا مساوي کېږي د R1 مربع سره. هر حد یا دواړه طرفونه جذر اخلم. R1 به مساوي شي وی جمع دلتا 2 په خپل ځای او دا پاتې شي یو جمع اچ مربع پر وی جمع دلتا 2 مربع جذر لاندې. دا د جذر نه وځي دا جذر کې پاتې کېږي یا کې پر 2 مې ولیکو. بیا وی جمع دلتا 2 په خپل ځای. دا د باینوم د قضیې نه چې انکشاف فرق هم دا به مساوي شي یا کې بر یو جمع اچ مربع پر 2 وی جمع دلتا 2 او نور حدونه تقریبا صفر. دا چې زه ور ضرب کړم وی جمع دلتا 2 ضرب یو همدا حد به دا چې دې کې ضرب کړم دا مربع اختصاریږي صرف اچ مربع پر 2 وی جمع دلتا 2 پاتې کېږي. بیا همدارنګه که تقریبي قیمت واخلم دا دلتا 2 نظر وي ته ډېر کوچنی د شکل کې ځکه عدسې نری دي نو د دې نه صرف نظر پاتې به شي وي جمع دلتا 2 جمع اچ مربع پر 2 وي. دا د R1 قیمت شو. د څه قیمت شو؟ د R1. دلته یې قیمتونه لیکم. بر سی टी مساوي کېږي 1 سے بر وی نو سرعت سی پاتې ده. سی څنګه ده؟ پاتې ده. نو دې ځای به T2 مساوي شي R2 په ځای یو جمع دلتا یو جمع اچ مربع پر 2 یو. د R1 په ځای وی جمع دلتا 2 جمع اچ مربع پر 2 وی تقسیم سی. دا د T2 قیمت شو. د څه قیمت شو؟ د T2 قیمت. اوس راځم T1 او T2 باید خپل منځ کې سره مساوي وي. یعنې دواړه باید اصغري وي او دواړه مساوي وي. ځکه نو د یوې نقطې نه بلې نقطې ته چې حرکت کوي هغه مسیر تعقیبوي چې تر ټولو کوچنی وخت ته اړتیا ولري. اوس که فاصله مسیر تعقیب کړی وي نو د ده وخت به کوچنی ترین وي. یعنې دا کم چې مستقیما راغلی دې نور سره باید مساوي وي. که زیات شي بیا خو یې نور تعقیبوي نه د فارمیټ اصل له مخې. نو T1 باید د T2 سره مساوي شي. T1 باید T2 سره مساوي وي. د T1 په ځای لیکم دا دی یو جمع وی جمع میو دلتا یو جمع دلتا 2 مخکې وروسته مې ولیکل تقسیم سی. د T2 قیمت دا دی یو جمع وی جمع دلتا یو جمع دلتا 2 جمع
h مربع پر 2u جمع h مربع پر 2v تقسیم c. c به د c سره اختصار شي، uv به د uv سره اختصار شي. پاتې څه شو؟ میو دلتا یو جمع دلتا 2. دلتا یو جمع دلتا 2 چې هغې خواړو منفي به شي، یعنې میو دلتا یو جمع دلتا 2 منفي دلتا یو جمع دلتا 2 مشترک. دا مسایل کېږي. h مربع بر 2 h مربع بر 2 مشترک ورنه اخلم، پاتې به شي 1 بر یو جمع 1 بر وی. دلته که دلتا یو او دلتا 2 مشترک واخلم، دلته به میو پاتې شي او دلته به یو پاتې شي، او دا مسایل کېږي h مربع بر 2 1 بر یو جمع 1 بر وی. تر دې ځایه راغلو. اوس دلته څه شی پاتې دي؟ دلتا یو او دلتا 2 قیمتونه اضافي دي، باید دا حذف کړو. د حذف کول دپاره یې فرمول دلته شکل ته ګورئ. دا شعاع ده، دا شعاع د دغې سطحې شعاع ده، داسې چې راشي. یعنې دې کې هره نقطه چې راواخلې دې ځای نه دې ځای پورې R2 ده، دې ځای نه دې ځای پورې R2 ده، دې ځای نه دې ځای پورې R2 ده، دې ځای پورې R2 قیمت دی. نو R2 چې دې ځای پورې شي، دې ځای پورې دا د A نقطه ده. R2 داسې لیکلی شم چې دلتا 2 مساوي کېږي R2 منفي OA. یعنې R2 فاصله دا شعاع R2 دې ځای نه دغه سطحه باندې چې هره نقطه ده کروي سطحه ده، دې سره نو دې نقطې او د دې نقطې ترمنځ فاصله، د دې او د دې ترمنځ فاصله به R2 وي. نو دې ځای پورې چې R2 شوه، دا R2 مساوي کېږي O یا U جمع دلتا یو جمع دلتا 2. U جمع دلتا یو جمع دلتا 2، یعنی U جمع دلتا یو جمع دلتا 2 دا مساوي کېږي د R2 سره. د څو سره؟ R2 سره. په همدې ترتیبه U جمع دلتا یو، U جمع دلتا یو دا OA ده جمع دلتا 2، دا د R2 قیمت شو. اوس راځم په مثلث OBA مثلث کې، OBA مثلث کې R2 مربع دا مساوي کېږي H مربع جمع U جمع دلتا یو کل مربع یا OA مربع. وتر مربع مساوي کېږي قائمه زاویه جمع افقي زاویه OA. د دې ځای نه به R2 دا مساوي شي H مربع جمع OA مربع جذر لاندې. دا د R2 قیمت شو. د R2 قیمت نه پیدا کوم، د OA قیمت ورنه پیدا کوم. دې ځای نه به OA مربع مساوي شي R2 مربع منفي H مربع، دواړو خواوې جذر. نو OA به مساوي شي R2 مربع منفي H مربع جذر لاندې. د OA په ځای قیمت لیکم R2 مربع منفي H مربع. دا قیمت R2 دا مساوي کېږي OA په ځای لیکم R2 مربع منفي H مربع، R2 مربع منفي H مربع جذر لاندې جمع دلتا 2 جمع دلتا 2. د دې ځای نه به دلتا 2 مساوي شي R2 په خپل ځای، او دا چې هغې خواړه منفي به شي R2 مربع منفي H مربع جذر لاندې. دا د دلتا 2 قیمت شو. که بیا وګورم R2 او H
دا خپل منځ کې ډیر تفاضل لري. R2 د H نه ډیر لوی دی، نو R2 په خپل ځای منفي دي کې مشترک R2 مربع مشترک چې جذر نه یو کاږم R2 بشي. دلته پاتې شي یو منفي H مربع پر R2 مربع جذر لاندې. دلته چې انکشاف ورکم R2 په خپل ځای د انکشاف یو منفي یک بر 2 H مربع پر R2 مربع جمع نور حدونه تقریبا صفر. دا مساوي کېږي R2 په خپل ځای R2 ضرب یو R2 منفي د R2 د R2 مربع سره چې ضرب کم دا مربع ختمیږي H مربع پر 2 R2 پاتې کېږي. H مربع پر 2 R2 دا به دې سره اختصار شي منفي ضرب منفي دا به جمع شي. نو دا مساوي کېږي H مربع پر 2 R2 سره د دلتا 2 قیمت څو شو؟ H مربع پر 2 R2 H مربع پر 2 R2 په همدې ترتیب چې مخته لاړ شي د R1 په ځای R2 راځي او نور د دلتا 2 په ځای دلتا 1 راځي. قیمتونه نور مغه دی، یعنی دلتا 1 مساوي کېږي H مربع پر 2 R1. ترتیب یې همدغه دی. نو دلته قیمتونه وضع کوم میو منفي 1 د دلتا 1 په ځای H مربع پر 2 R1 جمع H مربع پر 2 R2 او دا مساوي کېږي H مربع پر 2 یک بر یو جمع یک بر وی. H مربع پر 2 دواړو کې شته مشترک میو منفي 1 H مربع پر 2 یک بر R1 جمع یک بر R2 H مربع بر 2 یک بر یو جمع یک بر وی. دا H مربع بر 2 H مربع بر 2 اختصاریږي. پاتې څه شو؟ میو منفي 1 لیکمای میو منفي 1 یک بر R1 جمع یک بر R2 هغه خو پاتې کېږي یک بر یو جمع یک بر وی. دا فرمول شو. تر دې ځای چې راغلو اوس راځو علامو ته. علامو د انتخاب دپاره اولنۍ وړانګه چې د جسم نه راځي کوم طرف ته روانه ده؟ یعنې د باغ ښي طرف ته. پس ښي طرف ته علامې مثبت، چپ طرف ته علامې منفي. وی او R2 دا منفي دي، یو او R2 دا منفي دي، وی او R1 څنګه دي؟ ښي طرف ته دي دا مثبت. یعنې د دې دوه علامې مثبت، د دې دوه علامې د دې عدسې نه که دا مبدا شي دا طرف ته مثبت هغې طرف ته منفي، نو د R2 او د وی علامې منفي دي. میو منفي 1 په خپل ځای یک بر R1 مثبت دی ځکه ښي طرف نه دی، R2 منفي دی نو دا علامه به منفي کړي یک بر R2 یک بر وی په خپل ځای ځکه ښي طرف نه دی مثبت او د یو علامه منفي ده نو یک بر یو. دغه فرمول شو چې ورنه ثبوت شو. نو د نریو عدسیو د فرمول په ثبوت کې هم د فرمیټ اصل نه استفاده کیږي. دغه ټولو ثبوتونو مقصد دا و چې فرمیټ هغه درې اصلونه دي چې کوم ویلو هغه صدق کوي، یعنی خبره یې درسته ده. الله دې وکړي ورباندې پوه شوي وي. السلام علیکم.